آیا غواړئ چې خپل په موبایل کې غیر اخلاقي اعلانونه بند کړئ؟ نن درته یو داسې طریقه ښیم چې د هر چا ورته ضرورت دی. تاسو به زیاتره لیدلی وي چې ستاسو د موبایل پر سکرین باندې تاسو ته اعلانونه راځي. هغه یا بعضې وخت د ګوګل کروم څخه راځي یا د بعضې اپلیکیشنانو څخه راځي چې تاسو هغه ډاونلوډ کړئ او تاسو ته د موبایل پر صفحه باندې اعلانونه راځي چې په هغه اعلانو کې زیات وخت داسې غیر اخلاقي اعلانونه راځي چې تاسو په لیدلو باندې هم شرمېږئ. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه اعلانونه ستاسو د موبایل څخه بند نه یوازې ستاسو د موبایلونو څخه بلکې ستاسو د فامیل د ټولو غړو د موبایلونو څخه تاسو باید دا اعلانونه بند کړئ او دغه کوم سیټینګ چې زه درته ښیم دا باید تاسو په ټولو موبایلونو کې وکړئ تر څو د دغه اعلانو څخه مخنیوی وسي. نو راځئ په ویډیو باندې شروع کوو. د هر څه نه مخکې که چیرې پیج ته نوي راغلي یاست پیج در سره فالو کړئ، ویډیو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. تاسو ته به د موبایل سکرین پر پرده باندې ښکاره سي. د هر څه نه مخکې دوستانو تاسو لومړی باید خپل د موبایل سیټینګ ته ولاړ سئ او دلته وګورئ کنیکشن لیکلی دی، پر دې کنیکشن باندې به کلیک وکړئ او بیا دلته وګورئ مور کنیکشن سیټینګ لیکلی دی، پر دې باندې به کلیک وکړئ. دلته لاندې وګورئ پرایویټ ډي ان اس لیکلی دی. که مو چیرې دلته نه سپی پیدا کولی تاسو به بیرته شاته ولاړ سئ. کله چې مو سیټینګ خلاص کړئ دلته په سرچ کې به ولیکئ ډي ان اس. دا چې مو کله ولیکئ دغه اول دانه به تاسو ته راخلاص سي پرایویټ ډي ان اس. پر دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته وګورئ پرایویټ ډي ان اس باندې به کلیک وکړئ او دلته به دغه دریم دانه انتخاب کړئ پرایویټ ډي ان اس او دلته به لاندې ورته ولیکئ dns.adsguard.com. دا چې مو کله ولیکئ تاسو به پر سیو بټن باندې کلیک وکړئ. دا چې کله سیو سو نو د دې څخه وروسته به تاسو ته هیڅ کله د موبایل پر سکرین باندې تاسو ته اعلانونه نه راځي. هغه که هر قسم اعلانونه وي د دې ډي ان اس په وسیله باندې ستاسو د موبایل څخه پر مخ باندې بند شول. د دې رنګه نوي او اپډیټ ویډیوګانو لپاره زموږ صفحه در سره فالو کړئ. تر بیا پورې ښه وخت.